السلام علیکم ګلونه او قدرمنو لیدونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې مهمې کلمې کومې چې د جملو جوړولو لپاره په جرمني یا الماني ژبه کې کارول کیږي زده کړو. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 43 یعنی 43م درس. په دې درس کې به مهمې کلمې د جملو جوړولو لپاره زده کړو. نو راځئ شروع کوو. لومړی موږ لرو Einstens یعنی اولن، Einstens اولن، zweitens یعنی دویمی، drittens یعنی دریمی یا دریم، یعنی Einstens، zweitens همدارنګه drittens یعنی اولن، دویم او یا هم ویلی شو چې دریم. همدارنګه لرو zunächst یعنی اول یا هم einmal هم د اول ځل لپاره ده، یعنی د اول ځل، یعنی ویلی شو چې اول کوم یو چې د شروع لپاره کارول کیږي نو zunächst یا einmal کارول کیږي. همدارنګه لرو vor allem یعنی د ټولو د پاسه یا د ټولو نه پورته، یا aber هم استعمالولی شو کوم یو چې د مګر په معنا ده. vor allem یعنی د ټولو د پاسه. همدارنګه لرو im Zusammenhang mit یعنی په ارتباط ده، im Zusammenhang mit یا په ارتباط یا همدارنګه وایو in Bezug auf یعنی په اړیکه کې، په اړیکه کې یا په ارتباط ده. نو په جرمني یا الماني ژبه کې وایو im Zusammenhang mit او یا هم in Bezug auf یعنی په ارتباط ده یا په اړیکه کې. همدارنګه لرو so das یعنی په دې ډول سره، so das یعنی په دې ډول. im Gegensatz zu یعنی په مقابل، im Gegensatz zu یعنی په مقابل ده. همدارنګه لرو im Vergleichen zu یعنی په پرتله ده، im Vergleichen zu یعنی په پرتله ده، یعنی د مقایسې په شکل سره دوه څیزونه سره مقایسه یا پرتله یې کوو. همدارنګه لرو im Grunde یعنی په دې اساس یا په دې دلیل، im Grunde یعنی په دې اساس یا هم ویلی شو په دې دلیل سره. auf alle Fälle یعنی په هر صورت، auf alle Fälle یعنی په هر صورت سره. همدارنګه لرو das Wichtigste ist یعنی تر ټولو مهم دا ده، das Wichtigste ist یعنی تر ټولو مهم دا ده. همدارنګه لرو zweifellos یعنی بې له شکه، یا هم ویلی شو ohne Zweifel یعنی بغیر له شکه. دواړه یو معنا لري، zweifellos یا ohne Zweifel. همدارنګه ورپسې ده anscheinend یعنی ظاهرا یا په ښکاره ډول سره، anscheinend. aller Wahrscheinlichkeit nach یعنی په زیات احتمال سره، aller Wahrscheinlichkeit nach یعنی په زیات احتمال سره. نو دا کلمې کولی شو د جملو جوړولو لپاره وکاروو، هغه جملې سره وتړو ترڅو یوه د مفهومه ډکه جمله ولرو د دې کلمو په مرسته باندې. همدارنګه لرو zusammenfassend kann man sagen یعنی په نتیجه کې کولی شو ووایو، یا په نتیجه کې یو څوک کولی شي ووایي، نو zusammenfassend kann man sagen. همدارنګه لرو auf die einen Seite یعنی له یوه طرفه، auf die einen Seite یعنی له یوه طرفه، auf die anderen Seite یعنی له بل طرفه. auf die einen Seite oder auf die anderen Seite یعنی له یوه طرفه او یا هم له بل طرفه. in der Tat یعنی په حقیقت کې، in der Tat یعنی په حقیقت کې. همدارنګه بل وایو tatsächlich یعنی اساسا یا حقیقت یا حقیقتا، tatsächlich. همدارنګه im Allgemeinen یعنی په کلي توګه یا په کاملا یا پوره ډول سره، im Allgemeinen. همدارنګه لرو jedoch یعنی په هر حال، jedoch یعنی په هر حال. trotzdem یعنی سره له دې یعنی Gegenteil ده یا opposite ده یا هم د ضد په شکل سره، سره له دې یعنی trotzdem. das heißt یا د هغوی مخفف
d.h. نو کولای شو چې دا اختصاری یا مخفف شکل یې وکاروو یا das heißt معنا ده دا په دې معنا یا مثلا ویلی سو مثلا یا په دې معنا یا das heißt یا d.h. دا وی مهمې کلمې کوم یو چې د جملو جوړولو لپاره کارول کیږي ترڅو د دې کلمو په استفادې سره موږ وکولای شو صحیح جملې په جرمني یا الماني ژبه کې جوړې کړو. نو د توجه نه مو نړۍ مننه. په پای کې د افغان ګرځندوی چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه درسونه د سره لایک کړئ او د زنګ تڼۍ د سره کېکاږئ ترڅو د ټولو درسونو د اپلوډولو نه ژر تر ژره خبر شئ. نور نو ښې چارې، ښه وختونه، د الله په امان. Have a wonderful time.